د زندانونو چارو سمون اداره وايي د هغو افغان بندیانو د لیږد لپاره یې عملي هڅې پیل کړي دي چې د بیلابیلو هیوادونو په زندانونو کې بندیان دي. د دې ادارې ویان محمد نسیم لالهند ټینګار کوي چې د افغان وګړو د حقوقو ساتنه او د هغوی د کورنیو ستونزو ته رسیدنه د دوی له لومړیتوبونو څخه ده. نوموړی زیاتوي په دې وروستیو کې له ایران څخه سلګونه افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي او دغه کسان له قانوني او اداري مرحلو وروسته د افغان حکومت اړوندو بنسټونو ته سپارل شوي څو د هیواد د نافذه قوانینو له مخې قضیې وڅېړل سي او اړین اقدامات ترسره سي. هلته هغه افغانان چې د هغه هیوادونو په زندانونو کې دي بیرته افغانستان ته انتقال شي په دې خاطر چې کورنۍ وکولی شي هر وخت چې مشخص ورځ دي چې زړه وشي او خوښه وشي راشي د دوی ملاقات وکړي له نږدې نه لیدنه وکړي ستونزو ته مثلا رسیدګي وشي دلته ورته پوره هغه انساني او شرعي سهولتونه او امکانات د ژوند چې ورته پکار دي او د حقونو رعایتولو په نظر کې نیولو ورته پکار دي دا ټول ورته مساعد شي دا ورته موږ مساعده وو. ښاغلی لالهند دغه راز زیاتوي له ایران څخه افغانستان ته د بندیانو د لیږد د 11 پړاو د لومړۍ او دویمې مرحلې په ترڅ کې 1591 افغان بندیان هیواد ته لیږدول شوي او د زندانونو د چارو د سمون ادارې ته سپارل شوي دي. دغه د 11 پړاو یا مرحلې په ترڅ کې په 2 جوپو یا په 2 ورځو کې په مختلف 2 ورځو کې په یو ورځ کې 308 تنه او په بل ورځ کې 183 تنه چې مجموعاً 1591 تنه محکوم په حبس افغانان کېږي او دوی د ایران په مختلفو زندانونو کې د حبس شپې ورځې تیرولې. دوی د حبس پاتې مودې د تیرولو لپاره البته افغانستان ته انتقال او بیا د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ته وسپارل شول. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د بندیانو د لیږد پروګرام د هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا پیاوړې کوي او کولی شي په راتلونکي کې د نورو ګډو موضوعاتو د حل لپاره هم مثبت اغیز ولري. د دوی په وینا د بندیانو د برخلیک په اړه همکاري د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي یو عملي بیلګه ده. دا د افغانستان اسلامي امارت لپاره لویه لاسته راوړنه او د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو ښه زیری ده او دا د افغانستان حکومت د افغانانو په منځ کې د لوړ اعتبار او مسؤلیت پذیری یوه ډاډمنه فضا رامنځته کوي او د بهرنیو سره د علایقو د پراخېدو سبب هم ګرځي. دغسې پرېکړې هم په نړیوال بیس کې د تایید وړ د هغه قوانینو ته احترام او هم په د انسانیت او اسلامیت او ګاونډیتوب قوانینو ته د احترام او هم د اعتماد سازۍ او د ښه روابطو د تامینولو لپاره دغسې کړنې او پرېکړې دا د دواړو هیوادونو په خیر بولم او زه ویلی شم په اوسني حالاتو کې چیرې دغه افغانان چې په بندیان دي په ایران کې دا افغانستان ته استول کیږي. کارپوهان د هیوادونو له لوري د افغان بندیانو سپارل او د اسلامي امارت لخوا د هغوی د انتقال هڅې یو مثبت او رغنده پرمختګ بولي. د دوی په باور دا ډول بشري او حقوقي همکاري نه یوازې د بندیانو او د هغوی د کورنیو ستونزې راکموي بلکې د افغانستان او د نړۍ هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا باور جوړونې او متقابل همکارۍ لپاره هم مناسب فرصتونه رامنځته کوي.